زشم جدا یارا زشم تا بل چا یارا. دا نرخزی دی او هنري نوم یې ډولفین ایان دی. ډولفین ایان وایي چې غوښتل یې لوړې زده کړې وکړي خو د ټولنیز محدودیتونو له وجې یې زده کړې په نیمایي کې پرېښودې او په محفلونو کې ګډا ته مخه کړه. और मां सदर कैंटोनमेंट बोर्ड पब्लिक हाई स्कूल ने मैट्रिक करी थी और बिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर को हार्ट रोड ना DAE डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ज़मान डेढ़ मार्क्स रहा 80%. और बस बिया साइप्रस त लाणमा साइप्रस न बिया ज लाहौर त लाणमा लाहौर न बिया ज एडवर्ड्स कॉलेज तरह हम खो हर जे की माता दखल को मसला व सद एक्सपेंस हालात मसला. बिया چې دی یو کس ډیره زیاته मतलब डिस्टर्ब کړم چې هغه واپس کوټ ته راتلو سره ټوپکا نو هغه ټایم هم زه په ایډورډ کالج کې هم زه دوه مازه هیڅ خبر نیم کما بس څوک راغلی ماته څه پته ده خو بیا هم چې دی زما پلار چې دی ما سره ټایم د شپې کم سلوکو کو چې زما په خپل کې نه چپلې وي زما په خپل کې ایسم نو ما د کو نوم د سیمنډه کړې ده اور زما باندې ماته مور ویل چې بچي دوباره بیا کوټ ته ران په دی رانه شي چې پلار به درالو وجني. ایان دی غواړي چې دی اوس هم د خپل مور سره ژوند وکړي خو د ټولنې بندیزونو د کور نه لرې ژوند کولو ته اړ کړی دی. ولې نه یادېږي یو وختي مې مجړل پرون مې مجړل لګیا وم ورته چې یو ټایم و چې زما په شیو پراټو ته ډېر زیات زړه شوی و نو ما امي تو ویلې چې ماله پخې کا نو ماته امي ویلې چې ښځه صحیح د بچي راشه دله پخوم نو چې هغې څنګه ماله پراټې او چې پخې کې نو زه اوس روډ باندې ولاړه یم که نه کالج ته تلم اوس زه ولاړه یم نو ماته امي وي ښځه وي بچي اوس خو زه نشم درته پلار دې راپاسېدو نو زما مې وي چې ما پراټې او چېرته کتلي دي که نه او د غرمې پورې ما هغې ته جړلي دي نو داسې خو زما زړه دی که نه لکه ما خپل امي پسې شپږ غزلې لیکلي دي هغه په کور کې پراته دي ما به چې جړل ما به شاعري لیکله ما به چې جړل ما به شاعري لیکله. د نرخزیان د حقوقو په اړه کارکونکي ټرانس ایکشن الاینس په خپل شمیرو کې وایي چې د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې له 1.5 زیات نرخزیان وژل شوي. ډولفین ایان وایي چې د نرخزیانو د حقوقو لپاره قانونونه جوړ شوي خو عملي کیږي نه.